14 کلن لال خان هغه ماشوم چې تر اوسه خپلې هیڅ یوې هیلې ته نه دی رسېدلی. دغه ماشوم هر سهار وختي د کوره راوځي او د هرات د ښار او کوڅو څخه د خځلو ټولولو ته مخه کوي او د هغې په پلور د کور نفقه پیدا کوي. دغه ماشوم چې تر اوسه د ښوونځي دروازه یې هم نه ده لیدلې، خو هیله لري چې یوه ورځ به د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي. د ورځې سهار وختي راوځم، مالا بس مازدیګره خوا دی ځم 50 دی وړم کور دا د نشابې و دا کاغذونه ټوله دا ستونزه رارمه چې مکتب راجو کم سبق وایم چې دا طالبان ما سره نه کومک وکړي. په دغه ولایت کې بې سرپرسته ماشومان شته ستونزو اندېښمن کړي او زیاتوي چې هیله لري ترڅو د نورو خلکو په څیر منظم ژوند ولري. زه سهار د خوا راوځم 100 روپۍ کرایه ده، 50 روپۍ اصل، 150 100 10 40 دا ورځ هم راځي بس یې ګټم یا کرایه کم یا اوسم کور ته. خیلی رسیدن کمک تبر اگه دولت کمک کنه کمک تبره. له بلې خوا د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره دغه ولایت څخه په وروستي ګام کې شاوخوا 1000 ماشومان راټول کړي. شمیر یې په ټول هرات کې د پخوا په پرتله 30% کم شوی دی. در مجموع تقریبا ما 1500 اطفال جمع‌آوری کردیم که در بین آنها مستحق هم هست، حرفه‌ای هم هست، تنظیمی هم هست و ما اینا سروی کردم مطابق مشکلات اونا ما رسیدگی امرای آنها میکنم و در مجموع بگویم که تقریبا 80% کاهش یافته همین اطفال خیابانی که در کوچه و در سرک ها و خیابان ها بود. د چارو کارپوهان د بې سرپرسته ماشومان وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي او له دولته غواړي ترڅو د ټولولو سربیره دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. کودکان کار در ولایت هرات وضعیت بسیار بدی دارند و متاسفانه این مشکلی بوده که همیشگی وجود داشته. ما می‌دانیم مسئولین با کمکگیری از سازمان‌های بین‌المللی راهی برای آموزش کودکان پیدا کنند و همچنین اگر ممکنه فرصت‌های برای یادگیری شغل فن و حرفه برایشان در نظر گرفته بشه تا این کودکان از این سردرگمی نجات پیدا کنند. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو په خبره د ټولو شو ماشومان له ډلې ډیری هغه ماشومان دي چې د کورنیو له لوري په حرفوي توګه ښارونو ته لیږدول کیږي ترڅو د ښار نظم ګډوډ کړي او د هغوی د کورنیو سره به قانوني چلند وشي.